سلامونه مې واخلئ له وړکې په لاس دا مهال موږ د مولو بانډې نه راوختو داسې په دې چړۍ باندې رالو بیا مولو ته اوس دا وخت موږ د کاړ بانډې په ویښ کې ناسو هغه ساوري لګیا دي او موړ شخوند وهي درانه درانه شونډان چې کوم دی نو دا دغه خوري د واښه خوري میا صاحب دی شاجي دی بیجان دی نری نری باران هم دی دا ګیر چاپېره ماحول بینه دی وکتی شي دا ګیر چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره کلی ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی ټول کتونکي که زمونږ په ملک کې دنده دي که بهر دي هغو ته د یو څو ټپې ډالۍ وي او بیا به ورته یو سندره ووایو میا صاحب یو فوکلور به ورسره شریک کړو او یله زار شمه او زه د چنګانو چنګاو د سر مرغۍ وینو تور مارو ړنګه به مې خواړه تازه به وما او یله زار او سوال دی په کومه بابا قبول شو نو راته یې ښایه او چې سرتوره ورله زما او یله زار شمه او سر که مې یو نو که یوه ماښام سر تور کو نو بیا به د موره په زیارتونو ګرځوینه او سپینه سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه سپینه سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه کټ د بلې سوري لراوړه 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 او سپوږمۍ ناترسي شرمول راغستې دینه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه او سپینه سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګۍ شوې ولې های ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه او که دې زما دیدن یادېږي که دې زما دیدن یادېږي او که دې زما دیدن یادېږي او سپوږمۍ ته ګوره زه به کور ولاړه یمه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه او سپینه سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه